وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. پنځلسم پارا سورة بنی اسرائیل 14 نمبر آیت تے. مخکې آیتونو کې ذکر شو چې په دنیا کې انسان که نیک عمل کوي او که بد عمل کوي نو دا محفوظ کیږي. کرامن کاتبین کم ملائک چې دي هغه لیکي د ځان سره چې کله ورځ د قیامت شي نو الله رب العالمین به هر انسان ته خپل عملنامه را مخې ته کولاو کی. ملائک به ورته وایي اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. واخله دا عملنامه دی اولوله نن بستا نفس پتا باندې حساب کوي. بیا ذکر شو چې په دې دنیا کې کم انسان ځان د پاره سمه لاره د هدایت حاصله کی نیک عملونه کوي الله او د الله رسول رضا کوي نو فإنما يهتدي لنفسه نو دا د انسان د خپل ځان د پاره ګټ او فایده ده. او که کم انسان نیک عمل نه کوي بد عملی الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو فإنما يدل علیها نو دا نقصانم د خپل ځان دی. بیا ذکر شو چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. کم انسان چې ګناه وکي نو سزا به هم الله هغه ته ورکوي. د الله په قانون کې دا نشته چې ګناه دی یو وکي او سزا دی بل ته ورکړی کیږي. بیا الله رب العالمین یو بل خاص قانون ذکر کو چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله فرمای تر هغه ز یو قوم ته عذاب نه ورکوم تر څو ما رسول نه را لېږلی. کله چې یو قوم ته رسول یا یو د حق داعی ورته دین ورسي او هغه ته بیان کی او د هغې نه پسې بیا نه مني نو بیا الله رب العالمین وله عذاب ورکوي. اوس دې آیت کې 14 نمبر آیت کې الله رب العالمین تخویف دنیوی ذکر کوي د دنیا یره او دا اصل کې د دې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا مزید تفصیل الله ذکر کوي. هغې کې ذکر شو چې الله رب العالمین هغه قوم ته عذاب نه ورکوي تر څو چې ورته رسول نه را لېږلی. اوس الله ذکر کوي دې آیت کې الله فرمایي چې کله زه دې قومونو ته رسولان راولېږم یو قوم ته یو رسول راشي او هغه رسول دوی ته زما دین بیان کی حکم ورته وکړي چې تاسو توحید ومنئ د الله اطاعت او زما تابعداري وکئ او الله وی دوی بیا هم ونه مني نافرماني وکړي نو بیا ورباندې زه سره راولمه عذاب ورباندې نازلومه. نو الله فرمایي و اذا اردنا او کله چې اراده وکړو مونږه ان نهلک قریة چې هلاک کو مونږه قریة یو کلی. الله وی کله چې زه یو کلی د هلاکت اراده وکم هلاکول د الله رب العالمین څنګه نو مخکې هم تیر شوي دي چې کله ورباندې الله رب العالمین سیلابونه نازل کی کله ورباندې الله رب العالمین زلزلې راولي کله ورباندې الله رب العالمین د بر اسمان نه د کاڼو بارانو کی کله د قارون په شان په دې ځمکه باندې راکاږي کله ورباندې جبریل علیه الصلاۃ والسلام د هیبت یو خطرناک आवाज او چغه ورباندې وبخي دې ته وی هلاکول د الله قومونو لره. نو الله وی کله چې مونږ د یو کلی د هلاکت او د هغوی د هلاکولو اراده وکړو نو د هلاکولو نه مخکې الله وی زه اسې څوک نه هلاکوم امرنا مترفیها
امرنا حکم اکمونگا مترفیها عیش پرستو داغتا ففسقو فیها ننا فرمانیو کی دوی فیها پاغی کی مترفو دا عیش پرست سړی ته وي هغه انسان ته وي چې هغه دومره مالدار وي چې د مال او دولت د وجې نه هغه د حد نه وتلی د خپل مال او دولت په نشه کې مطرب مست انسان ته هم وي نو الله وی زه یو نبی راولېږم هغه نبی دغه عیش پرست دنیا پرستو خلکو ته امرنا زما د توحید او د اطاعت حکم ورته وکړي نو ففسقوا فیها نو دوی ایسته نافرماني وکړي په هغې کې د هغه نبي هغه خبره دوی ونه مني فیها کې اشاره ده چې دغه نافرمانی دا انسان سمه خوره کی یعنی په خپله خو د حق مخالف خو نور خلک هم د ځان سره سکی هغه مرګري کی نو الله وی د دې نه پس فحق علیها القول پس ثابت شي په د باندې القول فیصله د عذاب الله وی کله چې دوی دا جرم وکړي نو بیا ورباندې زه سره ولم عذاب ورباندې نازل کم نو فدمرناها تدمیرا نو هلاک کړو مونږ هغې لره تدمیرا په هلاک کولو سره ګوره یو تدمیر دی یو تدبیر دی تدمیر هغې هلاکت ته وایي چې یو قوم په ټول یو ځای باندې الله هلاک کړي که نارینه که زنانه که ماشومان په دې ټولو باندې یو عذاب راشي لکه د نوح علیه السلام ټول قوم الله په طوفان کې څه کړی هلاک کړی دې ته عربی کې تدمیر وایي یو تدبیر دی تدبیر هم هلاکتی تدبیر هغې هلاکت ته وایي چې لږ لږ عذاب ور باندې الله نازلی په یو ځای باندې ټولو نه هلاکی دا پکې فرق دی اوس دې بل ایت کې دې مخکې ایت کې خو الله رب العالمین عامه خبره ذکر کړه چې کله زه د یو کلي د هلاکت اراده وکړم اوس دې ایت کې الله رب العالمین ول یو مثال ذکر کوي الله وی د نوح علیه السلام د زمانې نه راواخله تاریخ وګوره تا ته پته ولګي چې څومره قومونه پیړۍ تیرې شوي دي الله وی دې ټولو چې کله خبره نه ده منلو نو ما څه کړي دي ما هلاک کړي الله وی وګوره تاریخ قرآن ته ډک پروت دی وکم اهلکنا ډیر هلاک کړي دي مونږه من القرون د پیړۍ نه من بعد نوح رستو د نوح علیه السلام نه د نوح علیه السلام کې چونکې اولنې شرک د په زمانه کې شروع شوی نو د هغې نه راونیسه تر د مکې د مشرکانو پورې تاریخ وګوره تا ته پته ولګي چې الله څومره قومونه هلاک کړي وکفا بربک او کافي دی رب ستا بذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې خبیرا بصیرا خبردار او لیدونکی الله وایي دا دې څوک ونه وایي چې اسې بیسې پلانکي قوم ته عذاب ورکو الله وایي نه د دې بندګانو په دې ګناهونو باندې زه خبردار یم بصیره ما لیدلي دي په خپلو سترګو باندې چې دې قومونو دا ګناهونه کول بغاوت کړی نو ما وله بیا څه ورکړی دی عذاب اسې بیسه مې وله نه دی ورکړی وَإِذَا أَرَدْنَا کله چې اراده وکړو مونږه ان نهلک قریة چې هلاک کړلې امرنا مترفیها نو حکم وکړو مونږه د توحید عیش پرستو یا مستانو د هغوی ته ففسقوا فیها نو نافرماني وکړي دوی په هغې کې فحق علیها القول نو ثابت شي په هغه باندې فیصله د عذاب فدمرناها تدمیرا نو هلاک کړو مونږ هغې لره په هلاکولو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او ډیر هلاک کړي دي مونږه د پیړو نه وروستو د نوح علیه السلام نه وکفا بربک کافي دی رب ستا بذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې خبیرا خبردار بصیرا لیدونکی دی بل ایت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دوه قسمه خلق دی په دنیا کې یو قسم هغه خلق دی چې دوی دین دا ذریعه ګرځولې ده د پاره د حاصلولو د دنیا نیک عمل کوي خو دې مقصد د پاره کوي چې زما دنیا ښایسته شي
او دنیا په ډیره وګټم، او که بد عمل کوي نو هم مقصد دغه حرام حلال نه ګوري، خو چې زه ځان نه دنیا حاصله کړم. نو الله وایي داسې خلکو ته یم زه ورکوم په دنیا کې. الله وایي د چا چې څه نیت څه مقصد یې زه ول هغه پوره کوم، ارمان یې نه پرېږدم په دنیا کې. نو اول هغه خلک ذکر کوي چې یو سړی کوي نیک عمل لیکن مقصد رضا د الله نه، بلکې مقصد یې دی چې زه ورباندې څه حاصله کړم، دنیا په حاصله کړم. الله دغه خلکو ته سخت زجر ورکوي. من کان یرید العاجلة، څوک چې اراده لري العاجلة د دنیا. ګوره عاجل خو اصل کې جلتی ته وایي، د دې معنی دنیا ده. ولی دنیا ته عاجله وایي؟ دا دنیا به هم ډېره په جلتی سره ختمیږي، عمر خو کم دی، دومره خو نه دی که نه، نو ځکه دنیا ته عاجله وي. من کان یرید العاجلة، څوک چې اراده لري د دنیا، الله وی عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، په جلتی سره ورکو مونږ له هغه لره فیها په دې دنیا کې ما هغه څه نشاء چې مونږ یې غواړو، لمن هغه چاته ورکو نريد چا دپاره چې مونږ وغواړو. الله وی که یو سړی نیک عملونه کوي یا بد عملونه کوي، عبادات منځونه کوي، روجې نیسي، صدقه خیراتونه حجونه کوي، لیکن مقصد رضا د الله نه دی، مقصدی چې مال الله دنیا راکي، نو الله وی بس بیا ولا ما نشاء زی ولا ورکوم، لمن نریدو چا لره چې مونږ وغواړو، د الله په اراده ولا الله پاک بیا ورکوي. خو الله وی د داسې انسان د دا خبرم یاد وساتي. ثم جعلنا له جهنم، بیا ګرځولې دی مونږ د دپاره جهنم. دنیا کې به د ډېر نیک عملونه کړي، خو هغې کې مقصد رضا د الله نه ده که نه. دنیا یې غوښتله، الله و دنیا مې وله ورکړه، خو ګورې آخرت کې به د ده ځای شي شي جهنم وي، ځکه چې په هغه نیک عمل الله جنت ورکوي چې هغه رضا د الله دپاره وي. کله چې ته د خلکو د ښودنې دپاره کې یا ستا مقصد دی چې یاره مال په دنیا په زه حاصله کړم، نو به ټیک د دنیا الله درکړه، خو الله وی ګوره ځای د جهنم دی. یصلاها، داخل به کې دی دغې جهنم ته، مذموما بد ویلی شوی، مدحورا رټلی شوی. داسې انسان چې کله جهنم ته الله داخل کی نو ملائک به هم بیزته کوي، ورته به وایي مړه ډېر رذیل انسان وي، ګوره په دنیا کې د نیک عملونه کړي، ځان دې ستړی کړی و، خو د الله رضا دې پکې مقصد نو دا ځای ځان نه تباه او برباد. مضموم مذمت ته وایي، ملائک به هم ورته بد رد وایي، کم خلک چې ویني هغوی به هم ورباندې بدي بیانوي. مدحورا، هر سړی به دې رټي، بیزته کوي به چې مړه ځان نه د آخرت تباه او برباد که څه دې وکړو. اوس دویم قسم خلک الله ذکر کوي چې دویم نیک عملونه کوي، خو د دوی مقصد رضا د الله. نو داسې خلکو ته الله رب العالمین دنیا کې هم گزاره حال ژوند ورکوي، خو الله وله بیا لوی بشارت زیری د جنت ذکر کوي. ومن اراد الاخرة، او څوک چې اراده لري د آخرت، وسعى لها سعیها، او کوشش کوي هغې دپاره، سعیها کوشش د هغې مناسب. الله وی کوم انسان چې وایي چې یاره زه دې زما د آخرت ښایسته شي، ماله دې الله جنت راکړي، نو صرف په دې خو کار نه کېږي چې یاره ماله دې الله جنت راکړي او ماله دې الله جنت راکړي، نه، الله وی وسعى لها سعیها، د دغې دپاره دې کوشش هم کوي. څه مطلب کوشش؟ نیک عملونه کوي، د مونځ پابندي کوي، زکات ادا کوي، حج عمرې کوي، صدقه خیراتونه کوي، مسلمان ته ضرر تکلیف نه وررسوي، سوچ او فکر دی چې الله را ناراضه شو ماله به څه راکړي، جنت به راله راکړي، نو دې دپاره کوشش هم کوي. نو دا یو شرط شو چې دی به کوشش کوي د نیک عمل. دویم شرط وهو مؤمن، او دی به مؤمني. څو شرطونه شو؟ دوه. ابن کثیر رحم الله لیکلی او دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې د عمل د قبولیت دپاره دوه شرط دي.
د هغه انسان عمل الله قبلی چې په ده کې دوه شرطه موجودي. ټولو نه اول مؤمن دی به مومني، د ده به ایمان کاملي. دویم څه دی؟ وسعی لها سعیها، دی به د نیک عمل څه کوي؟ کوشش به کوي پورا. او نیک عمل بار بار درته زه ویم چې نیک عمل هغې ته وایي چې په طریقه د پیغمبر باندې صحیح برابري، د سنت موافقي. نو دا دوه شرطونو باندې چې چا عمل وکړو نو لوی زیری الله ذکر کوي. فاولئک دغه کسان کان سعیهم، کوشش د دوی مشکورا قبول کړی شوی دی، مشکور قبول کړی شوی دی. الله وی به دغه انسان دا عمل ما قبول کړی دی، خوشحاله شي په دې خبره باندې چې دی مؤمن هم دی او د نیک عمل کوشش هم کوي په طریقه د پیغمبر. الله وی کان سعیهم مشکورا، د دوی دا عمل ما قبول کړی. د دې بل آیت تعلق د دغه دوانو ډلو سره دی، دا کم چې ذکر شو. یو هغه خلک چې نیک یا بد عمل کوي د پاره د حاصلولو د دنیا. دویم هغه خلک چې هغوی نیک عملونه کوي مقصد صرف رضا د الله، آخرت غواړي. نو د دې آیت تعلق دغه دوانو سره دی. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، کلا هر یو سره نمد امداد کو منگا، هؤلاء د دې دنیا والاونا وهؤلاء او د دې نیکانونا. الله وی که کم خلق په دنیا کې عملونه کوي او مقصد یې څه چې دنیا حاصله کم، الله وی نمد د ده سره زه امداد کوم. څه مطلب؟ دنیا وله ورکوم. وګورئ تاسو سوچ وکئ دا هندوان خلق د کم وخت نه را روان دي. دا هندو خو اوس نه دی پیدا شوی که نه، هندوان دا د کمې زمانې نه را روان دي او څومره مال و دولت دی ورسره. دا آیت دلیل دی الله وی په دنیا کې زه کافر له ورکومه. وګورئ دا یاد ساتئ، که کافر نن په ترقۍ باندې روان دی، مال و دولت او د دنیا ترقی ډیره ده، نو ګورې دا به سړی نه وي چې دا په حقه دی. نه، دا د الله قانون دی په دنیا کې چې څوک دنیا غواړي الله وایي زه هغه لم ورکوم، خو د دغې خلکو بیا آخرت برباد دی. نو دی اولنی هؤلاء کی اشاره ده د من کان یرید العاجله والا طرف ته، کم چې دنیا غواړي. او دی دویم و هؤلاء کی اشاره ده د من اراد الاخره والا ته، کم چې د نیکان خلق دي چې نیک عملونه کوي د پاره د رضا د الله. نو الله دا دوانه ذکر کوي، الله وی دی دوانو سره زه امداد کومه. کلن نمدو هر یو سره امداد کو مونږه، هؤلاء د دې دنیا والاونا و هؤلاء او د دې نیکانو نه من عطاء ربک د بخشش د رب ستانه. الله وی دا خو زما ورکړه د دې دوانو ته ورکومه. او الله یو قانون ذکر کوي، وما کان عطاء ربک محظورا، او نه دی بخشش د رب ستا محظورا منع کړی شوی. الله وی دا زما ورکړه نه ده، دا زه په چا باندې په دنیا کې نه بندوم. کافر لی ورکوم، هندو ته ورکوم، مشرک ته ورکوم او مومن ته هم ورکوم. دا دلیل دی په دې باندې چې دنیا کې الله کافر لم رزق ورکوي او مؤمنانو ته ورکوي. خو دومره دا که مومن شکر ویسته د الله بندګي عبادت وکړو نو را روان ژوند به ډېر ښایسته او وما له فی الاخرة من خلاق، او کافرو د پاره خو هلته بې څه حصه ډوله شته دی نو، بلکې جعلنا له جهنم، هغوی له الله جهنم تیار کړي. دی بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي، الله وی انسان سوچ وکړه، د الله رب العالمین په قانون کې ګوره مساوات نشته، برابر والی. الله چاله ډیر مال ورکړی دی، چاله لږ ورکړي، چاله ښه رزق ورکوي، چاله لږ ګزاره حال ورکوي، چاله رنګ ښایسته ورکړی دی، چاله لږ غنم رنګ یې ورکړي، څوک یې تور پیدا کړي، څوک یې سپین پیدا کړي. د الله په قانون کې مساوات نه. الله وی سوچ پکې کوه، انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم علی بعض، څرنګه غوروالی ورکړی دی مونږه په رزق کې، په رنګ کې، په ښایست کې، بعضو د دوی ته په بعضو باندې. الله وی دا خو د دنیا نظام دی، چاله لږ روزي ورکوم، چاله ډیره ورکوم، چاله مې رنګ سپین ورکړی دی، چاله تور ورکوم. الله وی دې ته سوچ کوه. خو الله وی د دې دنیا په دې مال و دولت چې ما درکړی ګوره دې باندې
ډیر مستیږه مو ولی بل طرف تم سوچ کوا وللآخرت او خامخا آخرت اکبر هغه ډیر لوی دی الله و ټیک د دنیا کې خود لزر رزق در کوم وعده مې کړی خو په دې چرته مس نشي ګوري د آخرت نه غافل نشي آخرت اکبر ډیر لوی دی درجات ډیر غټ غټي درجې دي د آخرت حدیث کې راځي د جنت 100 درجې دي واکبر تفضیلا او ډیر لوی فضیلت والا زیاده نو الله وی ټیک د دنیا کې مې رزق درکړې ژوند تیروا خو تیاری به بګې د سکه د آخرت تیاری بګې چې الله د جنت درکې هغه ډیر ښایسته او مستقله ژوندۍ ده واذا اردنا وکل چې اراده وکومږه نهلک قريه چې هلاک کله امرنا نو حکم وکومږه مترفیها عیش پرستو داغیتا یا مستان خلقو داغیتا د توحید او د اطاعت الله ففسقوا فيها فرمانیو کی دوی په هغه کې فحق عليها القول پس ثابت شي په هغه باندې فیصله د عذاب فدمرناها تدمیرا نو هلاک کړو مونږ هغې لرا په هلاکولو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او ډیر هلاک کړي دي مونږ د پیړو نه وروستو د نوح علیه الصلاة والسلام نه وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دی رب ستا په ګناهونو د بندګانو باندې خبردار او لیدونکی من کان یرید العاجلة سوک چې اراده لري د دنیا عجلنا له فیها په جلتی سره ورکو مونږ هغه لره فیها په دې دنیا کې ما هغه نشاء چې مونږ یې وغواړو لمن هغه چاته نریدو چا لره چې وغواړو ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځولې دې مونږ هغه لره جهنم یصلاها داخل بشي دې دغه جهنم ته مذموما بد ویلې شوی مدحورا رټلې شوی ومن اراد الاخرة سوک چې اراده لري د آخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي د آخرت د پاره کوشش د هغه مناسب وهو مؤمن او د مؤمنی فاولئک نو دغه کسان کان سعيهم مشکورا کوشش د دوی قبول کړي شوی دی کلن نمدو هر یو سره امداد کو مونږه هؤلاء د دې دنیا والاو نو هؤلاء یو د دې نیکانونا من عطاء ربک د بخشش د ربستانا وما كان عطاء ربک محظورا ند بخشش د ربستا منکړې شوی انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم على بعض سرنګ غرواله ورکړې دې مونږه بعضې ته دوی ته په بعضو باندې وللآخرة اکبر خامخا آخرت ډیر لوی دی درجات ډیر لوی درجې دي و اکبر تفضیلا ډیر لوی دی فضیلت والا